د میدان وردګ ولایت د جګړه ځپلو سیمو کډوال شوي 109 کورنیو ته شل زره افغانۍ نقدي مرستې وویشل شوې. د میدان وردګ ولایت د کډوالو چارو امریت له لوري د DRC موسسې په مالي مرستې سره دغه ولایت د بیلابیلو ولسوالیو هغه 109 کورنۍ چې د جګړو له امله مرکز میدان ښار ته کډوال شوي وو هرې کورنۍ ته 100 زره افغانۍ نقدي مرستې وویشل شوې. خلک له یادو مرستو خوښ وو، خو دا چې میدان وردګ یو جګړه ځپلی ولایت دی خلک نورو مرستو ته هم اړتیا لري او له دولت نه غوښتنه کوي چې ټولو اړمنو کسانو ته دا ډول مرستې ورکړل شي. حکومت د میدان وردګ ولایت په کچه باندې د مرستو په برخه کې البته ځینې پروګرامونه په نظر کې نیولي ول او همدارنګه تطبیق یې کړل. د ولایت سره چې د جګړه ځپلی ولایت دا مهال د ولایت په اکثره سیمو کې سره د جنګ د خلک سره مرکز میدان ښار ته راکډه شوي. نو حکومت نه د خلکو هیله دا ده چې دغه مرستې زیاتې کړي تر هغو پورې سره د وکولی شي سره هغه نیازمند خلک په دې سړه هوا کې په میدان وردګ ولایت کې د حکومت له مرستو نه سره ګټه واخلي. نو مې شانس ده د جنګو له کښې راغلی پولاد خانه نه ده خطي اول ده ښه داسې مشکلات لرو د اوس هلته تللی نه سو چې څنګ کې د کور څنګ کې مې پوسته ده. زه دغلته راغلی یم چې دولت نه دا خواهش غواړم چې موږ ته کومک ورسېږي، موږ ته مرسته ورسېږي. موږ باید د دولت نه دغه هیله وکړو چې کومې خواته لاړ شو دغه ملک په اوسېدونکي د همدغه کلي د همدغه ولایت نه له بل ملکه راغلی یم. کومک غواړم د دولت نه ډېره جدي غوښتنه کوو چې خلکو سره هغه سي که د کومک ونه سي ښه څه کالې زمه د شو واوره ښه چې خوار و غریب مړ ده کوربه ټول تباه ده. جنگونه معلوم تباه شدی کورم تباه شدی در پدری تی کورم خاک بسار ده کورم دست تیتو پارک ده کورم دست لوټه د شامونتی لاندې دي ولکه چیرې وستلیم. میدان وردګ یو د جنگ ځپلو ولایتونو څخه ده چې زیاتره ولسوالۍ کې اوس معمولا جنگ جریان لري. مرکز کې ډېر سږ په ډېره کچه خلک بېجا سو د جنګونو له امله د طبعي آفاتو له کبله بېجا سو چې تقریبا 2115 فامیلونه له موږ سره ثبت راجستر دي چې له دې جملې نه 1102 کورنۍ سره سږ کال کومک کړی ده او دغه نور کومکونه دغه نور عرضې چې په فامیلونه چې موږ سره بې کومکه پاتې دي دا دلته یا تقلبي و یا راغلی و د مرستو په خاطر د بل چا په کورونو کې یا مخکې له موږ سره مرستې اخیستې ولې هغه په دغو دلایلو باندې رد سوي دي. او نن مو د همغه د زمانه کومکونو له سلسله کې 109 فامیلونو سره د DRC موسسې په همکارۍ باندې هر فامیل سره 100 زره افغانۍ چې مخکې له دې نه چې دوی بېجا سوي دوی سره 2000 زره کومک کړی و. دا د ژمي په خاطر دغه د لرګیو د زغالو د سون توکو له خاطر مو سره 100 زره روپۍ د DRC موسسې په همکارۍ سره کومک وکړ. روانو جګړو او ناامنیو د میدان وردګ ولایت په یو شمېر سیمو کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. په زرګونو کورنۍ د جګړو له امله کډوالۍ ته اړ شوي دي. هغوی له دولت نه د مرستو غوښتنه کوي. ولسونه د جګړې له ښکېلو لورو هیله لري چې نور له جګړو لاس واخلي تر څو په ټولنه کې مشته بدمرغۍ له منځه ولاړې شي.